سلامونه دوستان، یو ځل بیا هم هرکلی کوم. زه فرمان الله ریحان یم. دوستان، نن دا چې د امریکا ډیوي لاټري ته ثبت نام شروع شوی دی. غواړم تاسو ته د ثبت نام د جریان طریقه وښیم چې څنګه کولی شو موږ ډیوي لاټري ته ثبت نام وکړو. نو دوستانو، د هر څه نه مخکې به تاسو زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل نشان کلیک کړئ تر څو زموږ هر نوی ویډیو در تاسو ورسیږي. د ثبت نام په اړه موږ نورې ویډیوګانې هم لرو، همداشان د راتلونکي نورو پروسې لپاره تاسو زموږ یوټیوب تعقیب کړئ. د ثبت نام دغه کوم لینک چې دی دغه موږ په یوټیوب کې درته اچوو، د یوټیوب لاندې هلته یې تعقیبولی شئ. نو تاسو هیله کوم که پر فیسبوک د ویډیو ګورئ د نورو دوستانو سره یې شریکه کړئ، یا هم پر یوټیوب، یا هم که تاسو ثبت نام کوئ زموږ سره پر واتساپ شمېره اړیکه ونیسئ 015 20 دا زموږ د واتساپ شمېره ده. لاندې لینک به موږ درته اچولی وي، زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو راځو رسما دغه ثبت نام شروع کوو. تاسو به لومړی هغه کوم لینک چې موږ درته اچولی وي هغه باندې کلیک وکړئ، یا به کروم براوزر ته لاړ شئ، ورته ولیکئ چې ډیوي لاټري پروګرام ډاټ جي او وي یا ډیوي پروګرام ډاټ سټیټ ډاټ جي او وي. کله چې هغه ورته ولیکئ دلته به دا ډول صفحه درته راوړي. تاسو ګورئ دغه بیګین انټري باندې به کلیک وکړئ، دې باندې بیا کلیک وکړئ. دلته لومړی تاسو زه انځورونه ښیم چې کوم ډول انځورونه مني ډیوي لاټري. ډېر دوستان په دې کې ګډوډ دي چې انځورونه یې ګډوډ وي. دا کوم انځورونه چې دوی درته درکړي دي په همدې شکل دا ډول انځورونه انتخاب کړئ. انځور باید 600 په 600 کې سایز ولري. دلته د انځور باید شاته بکګراونډ هم باید سپین وي. دا ډول انځورونه غواړي. دا ګورئ دا انځور دوی نه مني، ځکه چې دا انځور چې دی خړ دی، بیخي تت دی، صاف ډول انځور. دا انځور هم دوی نه دی منلی، ځکه چې شاته یې سیوری دی. او د کوم انځورونه چې دوی منلي دي دغه سپین بکګراونډ لري او په صاف ډول اخیستل شوي دي. دا انځور دوی نه دی منلی ځکه چې بکګراونډ یې سپین نه دی. دا ډول انځورونه دوی مني. تاسو ګورئ ښځینه یې باید په دې ډول انځورونه وباسي. ښه، راځو اوس ثبت نام شروع کوو. بیګین انټري مو چې کله کلیک کړو دلته تاسو ته یو کوډ درکوي. هغه کوډ به تاسو دلته ورته همدا شان ولیکئ چې څه ډول پاس لیکل شوی وي. بیا به سبمیټ کلیک کړئ. سبمیټ نه وروسته تاسو ته د پروسه شروع کېږي. دغه پروسه ټوله شروع کېږي. دلته به تاسو لومړی لاست نیم فامیلي نیم دلته یو دوري کوم مهمه. ډېر دوستان په پاسپورټ کې نوم د پلار د فامیلي نیم چې د پلار نوم یې ورکړی وي. نو تاسو هم کوشش وکړئ هغه دوستان چې پاسپورټ لري نو پاسپورټ کې مو فامیلي نوم چې کوم وي، که تخلص وي تخلص ورکړئ، او که تخلص نه وي د پلار نوم وي باید د پلار نوم ورکړئ. مشکل تاسو باید ثبت نام چې د پاسپورټ او یا هم د الکترونیکي تذکرې څخه وکړئ. تاسو باید لومړی دلته خپل فامیلي نیم چې دی دغه انتخاب کړئ او دغه ورکړئ. راځو دویمه مرحلې ته نوم لیکو. نوم باید په پوره ډول صحیح وي، که د الکترونیکي تذکرې نه لیکئ او یا هم د پاسپورټ نه لیکئ. میډل نیم تاسو باید که لرئ ورکړئ او که نه لرئ دلته لاندې درته لیکلي دي چې نو میډل نیم، په دې باندې به کلیک وکړئ. جینډر که ښځینه یې فیمیل او که نرینه یې میل انتخاب کړه. برث ډیټ د زیږېدو تاریخ باید په صاف ډول وي، یا هم د پاسپورټ نه او یا د الکترونیکي تذکرې څخه. راځو سیټي ویر یو ورن بورن. دا دلته لیکلی دی چې تاسو په کوم ښار کې
زیږېدل یاست هغه ښار فقط هغه ولایت ورته ولیکئ. موږ دلته لیکو خوست. سلیکټ کنټري دلته لیکلي کوم هیواد کې تاسو پیدا شوي یئ. افغانستان. رزو لاندې. ښه دلته انځور غواړي. انځور خو ما مخکې هم تاسو ته یوه یادواري کړې وه چې کوم ډول چې دوی ښودلی 600 په 600 سایز کې. ښه انځور مو انتخاب کړو لګول. دلته لیکلی دی ادرس کې دلته ورته ولیکئ خوست. دویم ادرس هم خوست ورته ولیکئ احتیاطي. سیټي ټاون هم خوست. کنټري افغانستان. پوسټل کوډ که تاسو ته یاد نه وي دا نوک لیکړئ. کنټري افغانستان. دلته لیکلی دي تاسو کوم هیواد کې اوسېږئ. افغانستان. دلته پون نمبر تاسو نه غوښتی دی حتما یې باید ولیکئ. نوم حتما یې باید ولیکئ. نمبر هغه نمبر ورته ولیکئ چې کوم مو خلاص کړی وي. نمبر هم ورته ولیکلو. رزو لاندې ایمیل ادرس هغه ایمیل ادرس ورته ولیکئ. لاندې هم کټ مټ همداس شان ایمیل ادرس ورته ولیکئ. هغه به کاپي کړئ او دلته به یې پیسټ کړئ. ورته ولیکو رزو لاندې دلته کوم سند لري. پریمري سکول، های سکول او های سکول ډیګري. موږ به ورته ولیکو چې موږ له 12 فارغ یو. دلته مهمه موضوع هغه دوستان چې واده شوي یعنې واده لري هغه باید میریډ انتخاب کړي او هغه دوستان چې مجرد وي ودونه نه وي کړي انمیریډ. یعنې وروسته راځو هغه دوستان چې واده شوي وي هلته به د ماشومانو شمیر ورته لیکي او هغه دوستان چې واده شوي نه مجردان دلته 0 لیکئ. کنټینیو باندې کلیک کوو. مخکې پروسه مونږ ته راځي. ګورو چې څه کېږي. دوستانو یوه مهمه یادواري بیا هم کوم. کټ مټ همدا شان ثبت نام وکړئ. ویډیو شاته مخکې مه کوئ. په پوره اطمینان سره یې وګورئ تر څو ثبت نام مو په دقیق ډول شوی وي. اسانه خبره ده. دومره سخت کار نه دی. که دقیق ثبت نام کوئ بیا هم یوه یادواري کوم زموږ سره اړیکه ونیسئ پر وټساپ باندې 015 بیا 24 1922. پاس لیکه روانه ده. نیټ مو لږ کمزوری دی. دوستانو زموږ په ثبت نام کې کوم ډول غلطي نشته. که چېرته غلطي کوئ کومه غلطي کې وي هغه دلته په سور نشان درته ښایي. خو اوس زموږ په بیا هم د اطمینان په خاطر دلته مو خپل معلومات یو ځل چک کړئ. لاست فامیلی نیم اینډ فرست نیم، جنډر، برث ډے، سیټي، کنټري، دا ټول معلومات دلته یو ځل بیا چک کړئ. کوم معلومات مو چې اشتباه کړي وي هغه ورکې سیخ کړئ. دلته موږ راځو بیا په سبمیټ باندې کلیک کوو. را به شئ په دې سبمیټ باندې. که چېرته مو ثبت نام دقیق کړی وي سکسیس درکوي او هغه کوډ درکوي، او که چېرته کومه اشتباه ولري تاسو ته کوډ نه درکوي. اوس که چېرته موږ ثبت نام دقیق کړی موږ ته ډایرکټ ډول سکسیس موږ ته هغه کوډ راکوي. کوم کوډ چې زموږ لپاره ډېر زیات مهم دی.
ښه دوستانو دغه دی موږ ته هغه کوډ هومره ښایسته کیسې ستاسو ته یې ښه غټ لیکلي دي زموږ ثبت نام بالکل وشو. دا هغه معلومات دي چې موږ سره مرسته کوي چې موږ کامیاب شوي یو که ناکام شوي یو د ډیلرشپ بیا ځلې کتو کې. نو تاسو ته دلته پاس لیکلی دی چې دغه پروګرام تر هغې وختې مه بندوئ. تاسو ته دلته لیکلي چې د پروګرام تر هغې مه بندوئ تر څو دغه در سره سکرین شاټ نه کړئ او یا هم یوه د دې یوه کاپي ونه باسئ. دغه ضرور در سره سکرین شاټ کړئ ځکه دا ډېر مهم معلومات دي، ځکه دغه بیا د تاسو سره مرسته کوي چې تاسو انتخاب شوي یې او که نه. نو دوستانو په همدې ډول زموږ ویډیو پای ته رسېږي. زموږ یوټیوب چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ. ویډیو هم که لږ اوږده شوه خو طریقه دقیق ډول موږ درته وښودله. نو که بیا هم کومه ستونزه وه زموږ سره پر واتساپ اړیکه ونیسئ. یوټیوب مو ضرور در سره سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.